سلامونه احترامات الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ. بیا هم ستړي مه شئ. د فرانسوي ژبې زده کړې ته د نن ورځې د درس موضوع ده verb فعلونه. نو ګرانو وروڼو خویندو، نن ورځ تقریبا یو 15 فعلونه ما راټول کړي چې داسې یو مفید راته ښکاره شول او مفید ضرور خو ټول دي، خو دا راته ډېر ضروري ښکاره شو چې په ورځني ژوند کې ډېر زیات استفاده کېږي. نو په دې خاطر ما هم فقط دغه 15 فعلونه مې راټول کړي دي. نو الله دې وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځي. نو راځئ چې مخکې وګورو. accepter قبلول. acheter اخیستل. aider کمک کول. aimer خوښول یا مینه لرل. ajouter اضافه کول. aller تلل. appeler زنګ وهل. apporter راوړل. apprendre زده کول. arrêter درېدل. arriver رسېدل. attendre صبر کول. avoir لرل. chanter سندره ویل. changer بدلول. chercher لټول. choisir انتخابول. commencer شروع کول. comprendre پوهیدل. connaître پیژندل. continuer شروع کول. خوښ اعتماد کول، باور کول. وبښئ اعتماد کې دغه تالیف رانه پاتې شوی دی، په بښنې سره. نو ډېر صحیح کوي تاسو ورنو. اعتماد کول یا باور کول. demander پوښتنه کول. descendre ښکته کېدل. dire ویل. donner ورکول. dormir بیده کېدل. écouter اورېدل. écrire لیکل. empêcher منع کول. entendre اورېدل. entrer ننوتل یا داخلېدل.
envoyer envoyer لېږل espérer espérer هیله کول یا امید لرل essayer essayer کوشش کول éviter éviter مخنیوی کول expliquer expliquer تشریح کول faire faire کول fermer fermer بند finir finir ختمول یا خلاصول garder garder ساتل habiter habiter اوسېدل jouer jouer لوبې کول laisser laisser پرېښودل lire lire لوستل لوستل manger manger ډوډۍ خوړل marcher marcher قدم وهل mettre mettre اچول monter monter ختل oublier هېرېدل offrir offrir خلاصول parler parler خبرې کول partir partir تلل passer passer تېرېدل penser penser فکر کول perdre perdre ورکول یا د لاسه ورکول poser poser کېښودل pousser pousser تیکه کول یا ټېله کول prendre prendre اخیستل présenter présenter حاضرېدل recevoir recevoir ترلاسه کول refuser refuser ردول regarder regarder کتل répondre répondre جواب ورکول rester rester پاتې کېدل sauter sauter ټوپ وهل sortir sortir وتل یا خارجېدل tirer tirer کش کول یا راکاږل toucher toucher لمس کول travailler travailler کار کول trouver trouver پیدا کول vendre vendre پلورل یا خرڅول venir راتلل vivre vivre
ژوند کول یا اوسېدل. د نن ورځې د درس موضوع مو تر همدغه ځای پورې وه. الله دې وکړي چې د خوښې وړ به ګرځېدلی وي، او که څه غلطي شوې وي رانه بښنه غواړم. راتلونکي درس کې به انشاءالله تعالی په همدغه فعلونو کې مثالونه جوړ کړو، او هغه مثالونه به هم په حاضره زمانه کې، په تېره زمانه کې او په راتلونکې زمانه کې. مثال یو فعل په حاضره زمانه کې څنګه استعمالولی شو، په تېره زمانه کې څنګه استعمالولی شو، او په راتلونکې زمانه کې څنګه استعمالولی شو. نو راتلونکی درس به زموږ انشاءالله د همدې په باره کې وي. باقي مو وخت نه نیسم، هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.